السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ښه راغلاست وایم ټولو اوریدونکو او کتونکو ته. دوستانو هیله لرم چې زموږ هر یو ویډیو لایک کړئ او موږ سپورټ کړئ. دې درس کې موږ تاسو وړاندې ته یو څو اهم جملې راوړي دي. اول نمبر جمله دا موږ سره لکه موږ وایي چې هغه غوسه کیږي، نو غوسه کېدلو دپاره موږ وایي get angry. که وایو چې هغه غوسه کیږي نو وایي به he gets angry. که وایي چې علي غوسه کیږي وایي به Ali gets angry. که وایم چې زه غوسه کیږم نو وایم به I get angry. زه غوسه کیږم. نو get angry معنا غوسه کیدل. خو که موږ چېرته وایو چې هغه غوسه شو نو بیا به وایو he got angry. هغه غوسه شو. یا زه غوسه شوم نو I got angry. یا وایو چې علي غوسه شو نو وایو به Ali got angry. gets angry غوسه کیږي. got angry غوسه شو. بله جمله ده مونږ چې چاته وایو چې راځه چې پښتو کې مونږ وایو راځه چې دا کار وکړو، نو راځه دپاره مونږ وایو لیټس. لیټ اس هم ویلی شو او شارټکټ مونږه لیټس هم ویلی شو. که مونږ چاته وایو راځه چې ځو نو بیا به وایو لیټس گو. راځه چې ځو. که وایو چې راځه کرکټ ولګو نو وایو به لیټس پلی کرکټ. راځه چې کرکټ ولګو. که وایو راځه چې بازار ته لاړ شو وایو به لیټس گو ټو بازار. ځه چې بازار ته لاړ شو. او بله جمله ته مونږ سره که مونږ وایو چې پرېږده نو وایو به لیټ. که وایو دی پرېږده نو وایو به لیټ هیم. که وایو چې پرېږده چې لیکل کوي نو وایو به لیټ هیم رایټ. پرېږده چې لیکل کوي. که وایو پرېږده چې لوبه کوي نو وایو به لیټ هیم پلی. پرېږده چې لوبه کوي. او که مونږ چاته وایو چې پرېږده یعنې دا څیز پرېږده، هغه پرېږده، نو پرېښودلو ته وایي ګیو اپ. لکه مثال چاته وایي سګرټ څکل پرېږده نو ورته وایي به ګیو اپ سموکینګ. ګیو اپ سموکینګ. سګرټ څکل پرېږده. یا چاته وایي دا عادت پرېږده نو ورته وایي به ګیو اپ دس هیبټ. دا عادت پرېږده. ډېره مننه دوستانو. د نورو ویډیو کتلو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او د بیل آیکن ضرور پریس کړئ چې آینده راتلونکي ویډیو تاسو ته په وخت باندې ملاویږي. ډېره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.